یو مړی وسی ډېر مالدار سړی و خلکو قبر ورته وکاندی چې قبر یې وکاندی دا لوی لحد بیا چې وړکی لحد وکاندی په دا وړکي لحد کې مار پیدا سي نو دوی رالو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته ویل دا خو صحابي ده چې دا سړي ته په واړه لحد سیم وکاندی په دې کې مار راووتی اوس څنګه وکړو ده ورته ویل بل قبر ورته وکاندی بل قبر یې وکاندی بیا په واړه لحد کې مار پیدا سي تر 7 قبرو پرې وکاندل آخر کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وویل چې تاسې کور ته سړی ولېږئ چې دغه څه عمل کوئ کور ته چې سړی ولېږئ پوښتنه یې وکړله هغه ورته ویل ډېر ښه عملونه یې کول خو یو د خپل مال زکات یې نه ورکوئ مال به جمع کوئ زکات یې نه ورکوئ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته ویل په دغه قبر کې یې ښخ کړئ چې دا کوم مار کې پیدا سوی ده قسم ده چې د ټولې ځمکې مخ ورته قبرونه ورکوي ده ته به دا مار پیدا کېږي دا د ده د خپل زکات هغه عذاب ده چې خدای په ده مقرر کړی ده په قیامت کې په حدیث کې راځي چې څوک د خپل مال زکات نه باسي او مال جمع کوي دغه مال به خدای پاک ورته شجاع اقرع کړي یو مار ده په عربي کې شجاع اقرع ورته وایي چې دا سر بې له زهر و خوړین وي او دومره مقابله کوي چې څوک وویني په لکۍ ودرېږي بیا وغورځي ټاک ورکړي دغه مار به دته خدای پاک جوړ کړي د خپل مال به ورته مار سي دی به ورته وایي ته څوک یې هغه ورته وایي انا مالوکه و کنزوکه زه ستا مال و خزانه یم چې تا کومه خزانه یخې وه او زکات یې نه ځینې ایستی زه ستا هغه مال یم نو دغه زکات به د خپل مال ورکوي نیکي درته وایي چې د خپل مال زکات ورکوي په دغه باب کې یو څو خبرې دا کوو ما زکات ګورئ 2-3 شیان غواړي نصاب د زکات غواړي شرط د زکات غواړي محل د زکات غواړي نصاب د زکات څومره د مقدار چې پر سړي زکات فرض کېږي په سرو زرو کې 9 تولې د وزن په لحاظ او دغه د شمار په لحاظ باندې 20 مسقاله نو 9 تولې سره زر یا 20 مسقاله چې ولري نو زکات پر باندې فرض ده په سرو زرو کې او په سپینو زرو کې 2.5 تولې یا د حساب په لحاظ باندې 200 درهمه چې 200 درهمه ولري لکه دا نن سبا چې موږ تاسې د سرسایې مقدار د قربانۍ مقدار بیانوو نصاب نو بیا زکات پر باندې فرض ده دې ته نصاب د زکات وایي اوښان څو په زکات کې لازمیږي 15 اوښان چې ولري زکات پر باندې فرض ده پسونه چې 40 ته ورسیږي زکات پر باندې فرض ده غویان چې 10 ته ورسیږي زکات پر باندې فرض ده 10 غوایي دي کال په تېر سئ زکات پر باندې فرض ده 15 اوښان دي کال په تېر سئ زکات فرض ده په 15 اوښانو کې 1 پسه ده په 10 اوښانو کې 2 پسونه دي په 15 کې 3 دي په 20 کې 4 دي په 25 کې یوه جونګۍ ده د یوه کال یوه جونګۍ ده اوښې بچی ده دغه د اوښانو نصاب ده له 50 شروع کېږي او د سرو د سپینو زرو 9 تولې او 2.5 تولې دا نصاب ده بل شرط پکې دار ده چې حولان د حول به کال به په تېرېږي زکات هلته فرض کېږي چې کال په تېر شي اوس نو داسې مسله سوه له تا سره مثلا تی فرض کړه 10,000 افغانۍ دي نصاب ته نه دي رسېدلې د کال په منځ کې په میراث در پاته سوې یا چا صدقه در باندې وکړه یا چا هبه در باندې وکړه 20,000 افغانۍ یې نورې درکړې 10 خو دې خپلې وې دا 20 یې د کال په منځ کې درکړې اوس 20 چې 10 ته ورځم کې 50,000 په افغانۍ باندې خو اتې زکات لازمیږي که نه اوس پر تا باندې د دغه روپو زکات شته که نه شته اوس شته در باندې که ته وایې چې په 20,000 خو کال نه ده تېر سوی وایي نه دي چې په تېر چې له دغه جنسه د ماله د کال په منځ کې پیدا سوې یا صدقه راله یا هبه راله یا په میراث در پاته سوې دغه روپۍ دغو تورزم سوې په دغو خو کال اتې پوره کېږي په هغو 20,000 نه ده پوره هغه چې دغه تورزم سوې زکات در باندې فرض ده د ټولو به زکات ورکوې یا داسې ده روپۍ دې دي دغو روپو د کال په منځ کې ګټه وکړه 1,00,000 روپۍ دي د کال په منځ کې 1,00,000 نوره ګټه وکړه د کال په اخر کې به د 2,00,000 زکات ورکوې چې هغه کم یې د کال په منځ کې رالې په ګټه رالې هغه داسې معلومیږي له دغه له جنسه سوي هغه داسې دي لکه په دې سیم کال تېر سوی نو زکات تر باندې فرض ده دا حیله به سړی نه ورته جوړوي چې دا زکات د اسقاط لپاره حیله ځینې جوړه کړي دا نه ده روا نو زکات په تېرېدلو د کال باندې پر سړي فرض کېږي